که د ظلمونه پوره نه شوه خوږه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه. سلامونه احترامات ملګرو، تاسو ګورئ الوت ټي وي او د خپرونې مبارزې سره زه یم مقر علي شاه دریاب. ملګرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په مبارزه خپرونه کې موږ وخت په وخت د معاشرې هغه خلک په شیشه راولو چا چې د معاشرې له څه ورکړي دي، څوک چې هلې ځلې کوي او د دې معاشرې په روزنه کې خپل کردار ادا کوي. نن را سره د یوه داسې پښتنه مېرمن په پروګرام کې میلمنه ده چې دوی یو مدني فعاله ده او د دغه سره سره په بشري حقونو باندې کار کوي او بیا په خاصه توګه په ټرانسجنډر رایټس باندې دوی ډېر زیات کار کړی دی. نګینا خان نن په پروګرام کې میلمنه ده، راځئ چې دوی ته تود هرکلی وکړو. نګینا خان تاسو ته پروګرام کې ستړي مه شئ وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر هرکلی تاسو ته کوو. دا راته ووایئ چې تاسو اول لږ وروسته به وځم او چې چېرته پیدا شوی، څنګه رالوی شوی، په دغې اړه راته لږ ډېر وروسته پیدا شوي خو یو خو مونږ د مردان که نه، خو پیدا شوي مونږ زما پلار چونکې ایرفورس کې و نو پیدا شوي مونږ کوهاټ کې، هر ټایم زمونږ د پلار کوهاټ کې پوسټینګ و او بس بیا داسې ډفرنټ ځایونو کې پوسټینګ هلته دلته داسې لوی شو. صحیح ده. نو ماشومتوب هم څنګه تیر کړی دی؟ شرارتي وی که نه شریفه ماشومه وی؟ نه د شریفتیا خو خیر سوال نه پیدا کېدم او ماشومتوب خو ټول په شرارتونو تیر شوی دی او یوازې زه نه چې زما کوم وروڼه خویندې دي نو موږ ټول همدغه شانتې یو شان دي، بس یو شان شرارتونو یو شانتې. څو وروڼه خویندې تاسو؟ موږ اووه وروڼه خویندې. ښه ماشاءالله ماشاءالله. ته پکې ټولو مشره ماشاءالله. بیا ونه لکه ټول داسې دباوي. زه کمانډر وم. ډېر ښه. نو په ماشومتوب کې به چندروګانې به هم کړي، مرګاټې به مې هم کړي که نه؟ نه هغه داسې دی چې زما وخت د ماشومتوب ټول مطلب علاقان به هم دوستانو زما خو چې کله بار بو ښار کې بو صحیح نو بیا به مونږ کرکټې پیټوګرم دا څیزونه به م کول. اوس خو خیر پیټوګرم وغیره دا دونه نشته، ګولي ډنډه او دا چې کله کلي ته به لړو که نه نو کلي کې خو بلته کې د جینکو به پراپر یو ګروپ و، دغه به ترور به مې واده ټول ګروپ و نو چې کلي ته لړو نو یې به هغه چیندرو کوله مرګاټي خو ما سره به پکې چاله به نه کولې. دا ولې؟ ما ته وایي تاله چل نه درځي، زه به ورته هسې ولاړم بس داسې کله به یعنې چې د هغې نه به یې بس داسې مسټیک کو او هغې به بل ته نه وې نو زه خو به ورسره هسې بېروزګار ولاړم. ما به دې ځای کې غلطي کړه، ټولو به ما ته داسې په غوسه کې کتل. کلي کې به دک کوو خو لکه ما داسې چېرته خاص کړي نه دي او بار چې دی نو چونکې زموږ خو د وروڼو خویندو یو خپل ګروپ دوستانو. اوس تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ، سوشل ورک طرف ته ستاسو رجحان څنګه رالی؟ دا جذبه هم څنګه پیدا شو چې زه سوشل ورک وکړم؟ سوشل ورک داسې دی چې یو ټرانسجنډر باندې خو ما کار کړی خو هغه ما بیا لږ وروسته شروع کړو. د هغې نه مخکې ما هغه ما هیلث او ایجوکیشن باندې مخکې نه کړو که نه نو هغه خو داسې و چې مخکې خو ما جاب کو. صحیح ده. بیا د جاب نه پس یو NGO والو نو هغې لکه ځای سره ایز ا والنټیر ایز ا ملګرې به ګرځېدم نو چې ما هغه یې وکتل نو ما سوچ وکړ چې دا خو زه هم کولی شم، یعنې دا زه په خپل طبیعت لکه هغې سره خو به ما ایز ا والنټیر کار کوم خو بیا به زه د هغې په طبع باندې چلیدم او زما نیچر داسې دی چې زه د چا په طبع باندې نشم چلیدلی که زه خپل. نو بیا ما سوچ وکړو چې دا به زه خپله سره نو داسې بیا ما په هیلث او په ایجوکیشن باندې لومبی کار شروع کو په چایلډ پروټیکشن نو په 2012 کې خو ما دا ګورنمنټ سره رجسټرډ کړه NGO 1961 ایکټ په تحت باندې اور بیا د هغې نه پس تنظیم په څه نوم دی یا د NGO نوم زما دی 3HE هیومن هوپ فار هیلث اینډ ایجوکیشن. ټیک صحیح ټیک ده. نو دغه سلسله را تېرېده بیا پکې تاسو چې کوم دی ټرانسجنډر دغه طرف ته څنګه لاړه چې یاره دوی په رایټس باندې کار وکړم؟
ترانسجنډر چې دی نو دا داسې دی چې اسه خو ما ډیر زیات کتل خو دونه څه خاص پروا به مې نه کول نو یو مخکې یو پیره راتلم نو په سیګنل باندې ودرېدم نو هلته کې څه ټرانسجنډر و ما هغې ته داسې نیغ نیغ کتل اچانک زما ذهن کې رامای دا خو دا ډېر مجبور او لاچار خلک دی نو د هغې نه پس زما په ذهن کې دا خبر داسې تاوېده او ما دې طرف ته بیا زه نو څه قسمه کار تاسو د هغوی دپاره دی له ما په هیلث باندې کار کړی دی ایجوکیشن باندې یعنی بیسک تعلیم که نه صحیح او د اکانومي دپاره مې هم ډېرې منډې تړلې والي دي خو هغه دونه خاصه یې کې نه وو لا کامیاب شوی صحیح اکانومي دپاره داسې چې لکه مطلب څوک هم چا سره د درځیتوب دپاره کې نو څوک هم کوکو لګو چېرته کې داسې که نه زیاتره خو چې دوی ووینې نو سوالونه کوي که نه سوالونه کوي نو دی خو سوال ځکه کوي که نه چې اکانومي خو دې ته ډېر پرابلم دی که نه ګوره چې تا ته څه آمدني نو ته به نه لګي او د دې لایف خو ډېر ټف لایف دی که نه دې سره خو د دې نه علاوه بل څه چاره نشته نو اول چې د دې د اکانومي دا مسله حل شي دې ته بنیادي مسله نو بیا به دې نور طرف ته ځي او بیسک تعلیم هم موږ دې ته ورکوو په دې کې خو ډېر ټیلنټډ خلک هم وي که نه ډېر زیات زه خو یم چې دا زموږ نه زیات ټیلنټډ دي مختلفو شعبو کې لکه چلیدی شي بلکل بلکې اوس خو چلیږي صحیح شروع کې خو پاکستان کې لکه داسې پاکستان کې خو ډېر زیات رواج روان دی ډېر لکه اوس خو پاکستان کې یعنی خلکو مخکې نه اکسپټ کول چې کله مونږ په دې باندې کار سټارټ کړو آی ټایم لږ ډېر مشکلاتونه اکسپټ کول اوس ورو خلکو اکسپټ کول شروع کړو اوس خو د شوبیس کې لکه پالر او مالر ته بیوټیشن دي او اوس خو کوک کورونه کې زیاتره اوس ټرانسجنډر خلک دي لکه مطلب ټرانسجنډر له زیات دغه بې ضرره شان خلک دی بې ضرره غونته کېږي څنګه چې موږ خبره وکړه که څنګه د پښتونخوا خبره وکړو نو هلته هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي که نه او نه یې معاشره قبلوي د دې سوال جواب به راکوئ خو موږ دمې طرف ته ځو او ملګرو یو وړه شان دمه اخلو بېرته راګرځو